نوم نور الباقي دی د امر بالمعروف د ریاست یو مسؤل یم او دا غونډه به ان شاء الله العزیز د حکومت او د عوامو خلکو مابینځ کې هماهنګي او یووالی راولي. سلمانو مجوالی دی د کردار کې د دواو شرکت لرم نو عثمانیه شرکت موږ دا غونډه سره ډیر شته ملو ان شاء الله موږ به ډیر کوشش وکړو چې پر اقتصاد باندې د اقتصاد اسانتیاو د لپاره موږ د غوښتنې ولرو او موږ نظرونه ورکو او موږ دغه د لپاره د شکایاتو د لپاره چې څوک شکایت لري چې هغه ته عبارت په ښه توګه لاسرسی وکړي تر څو زموږ اقتصاد پیاوړی شي او زموږ ملک ترقي وکړي. ان شاء الله دا د ولس په ګټه کې د ولس هغه ستونزې او هغه مشکلات په خدای ان شاء الله حل کړي.